په صفت باندې د یو درېیمه درجه په ځان مقدس بولي او ما افغانانو ګټه کې وسپارل. نو په لحاظه زه دلته دا خبره تاسو ته کول غواړم چې یقینا که چېرته دغه حالت چې اوس پیلنده یا دغه مؤسسه یا دغه حکومت چې اوس پیلن حاکمیت لري، که دا حاکمیت د افغاني ملي ارادې تابع واوسېږي، خو په ښه ترښه یعنې زه خو دا تر اوسه پورې دلیل مې د دې لپاره توایي دا نه ده د افغاني ملي ارادې تابع. که د افغاني ملي ارادې تابع وای دغه حالت هم داسې نه راتلی. زه فکر کوم چې د دغه حکومت په نامه باندې د پردې شاته یو بله لوبه روان ده. د پردې شاته استخبارات کار کوي، د پردې شاته افغاني ضد قوتونه کار کوي، د پردې شاته هغه قوتونه کار کوي چې دلته سرمایه ګزاري کوي او غواړي د خپلو خلکو په نفع باندې له سرمایه ګزارۍ څخه یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. دلته دا ټوله دنیا راغلې ده په خپلو مفاداتو پسې ګرځي. اما یو څوک چې مفاد نه لري یتیم ده، بېوسه د افغان ملت ته او افغان وطن ده، او دا پکې نمایندګي هم نه لري او دا پکې د ګټو بیلانس هم نه لري. ولسي جرګه هم د هغوی نه نمایندګي نشي کولی. او ته بار بار ولسي جرګه راته یادوې وروره. دا ولسي جرګه خو فقط یو کمیډي سټیج ده چې د افغانستان عزت په مسخره شي، د افغانستان حیا په مسخره شي. ټول خدای ته د هر یو وګوره، یا دلته راسئ په دې میز باندې ناست دلته له ما سره ایران المونیم تقویه کوي. ورور المونیم نه دي، یورانیم دي. یا ول المونیم دي ته د خدای لپاره څوک چې د یورانیم او المونیم تر منځ په همدغه میز باندې دغه شاید دا تلویزیون یعنې په دغسې مسخره کلیپونه یې راټول کړي دي. دا فقط د دې لپاره چې د افغانستان حیثیت په یو کمیډي کې ونڅول شي او دغسې بې عزته شي د افغانستان ابرو، چې څوک بیا د عزت په نامه باندې دغه ونه کړي. خبره دا ده چې زه فکر نه کوم چې دا هر څه چې دي دلته د افغاني ارادې تابع دي. یوازینۍ لاره زموږ دغه ده چې موږ تر یو ځایه پورې تر هغه حده پورې ولاړ سو چې له دغې نړۍ سره چې اوس راغلې ده زما خاورې ته، د دوی هم یقینا مفادات شته، د دوی ګټې شته، د دوی دغه شته. موږ د یو منظم ملت په توګه باندې خپلې ګټې تعریف کوو، د خپلو ګټو په بنیاد له دوی سره د ګټو پارتنرشپ یا د ګټو پر سر باندې معامله وکړو، او هغه هم له ملي زاویې له لارې څخه، هغه هم د ملي ګټو د زاویې له لارې څخه، هغه هم د ملي بقا له لارې څخه، هغه چې زموږ څومره بقا ده، زموږ څومره ګټه ده، زموږ د جغرافیایي ثبات، زموږ د اقتصادي ثبات، زموږ آینده نسلونه، زموږ معارف، دا څه کېږي. دغه هر څه باید موږ د دغه جګړې یا د دغه ناورین له لمبو څخه لرې وساتو، او د هغه لپاره یوازینی د یو منظم ملت دغه فکر. ما پیله موږ تاسو منظم نه یو، موږ تاسو د ملت په توګه فقط د ځینو اجرو ادارو په لاس کې یو. حکومت اجر، پارلمان اجر، پوځ اجر، پولیس اجر. درسته ده دا زما سرباز د خپلې خاورې په خاطر مري، اما قومنده خو یې د اجرو خلکو په لاس کې ده. تاسې به د نورستان دغه لیدلي تقریبا 6-8 میاشتې 10 میاشتې د هغې په تنخوا باندې پیسې تلې چوکیدګار ته او له چوکیدګاره بېرته راتلې سرای شهزاده ته بیا له یعنې په یو داسې مافیایي حالت کې موږ نه شو کولی. درسته ده زه نه وایم چې زما یو سپاهي په زړه کې د خپلې خاورې مینې نشته، د ناموس څخه د دفاع غرور نشته، پکې د هر څه پکې شته. درنو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته له موږ سره پاتې شئ، بېرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ. شارق صاحب که وګورو چې چون زموږ موضوع د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ د پروت کړکېچ او د دې کړکېچ د هواري لپاره ټاکل شوې ده. وګورئ تاسو پرون ولسي جرګې ته وزیران پرېنښودل سوه، تېره موده تاسو خپله یادونه وکړه چې وزیران سلب صلاحیت سوه، خو چون که چېرته دغه څوکۍ بیا هم خالي پاتې شي یا د سرپرستو په توګه پاتې شي، قانع صاحب مخکې اشاره ورته وکړله چې دا هم مشروع حکومت نه دی، د پردیو استخباراتو پر مټ رامنځته شوی حکومت دی، د دې تر شا د پردیو لاسونه موجود دي او د پردیو پیسو باندې ولاړ حکومت دی. که دا پیسې سبا ته لاړې د بېرته ختمیږي، نو دغه څوکۍ که بیا خالي پاتې شي پایلې به څه وي؟ دا به څه اغېزې ولري د هېواد په روانو حالاتو باندې؟ یو خبر سره وشي چې د حکومت او د پارلمان په مابین کې په خاص ډول په ولسي جرګه کې فی الحال دپاره کوم خاص مشکل ګوري نشته دی، او کله چې مشکل و هغه په تیر یو کال کې تقریبا دوام هغې وکړ او هغه مشکل سره تر ډېر حده پورې هغه سره تر حده حل شو. اوس چې کومې کړنې کېږي د ما چې مخکې اشاره وکړه د قانون پر بنا باندې که چېرته دا قانون کوم ځای کې نقض کېږي، ګوره موږ بیا غږ کوو چې دا قانون دلته نقض شوی دی،
صحیح ده کوم ځای کې چې قابل د تطبیق نو بیا دې موږ دا نه وایو چې ولا دلته اوس مهمه خبر دا ده چې امنیتي ارګانونو دا سرپرست په صفت پاتې کېږي او موږ د قانون د پښو لاندې کړو دا موږ ته مهمه خبر نه ده موږ ته اوس قوانین او هغه چې خپله وضع شوي دي د هغې تطبیق دی ځکه مخکې موږ تاسو ویلې چې قانون دا وایي چې باید وزیران چې کله معرفي کېږي رئیس جمهور یا د هغه معاونینو په واسطه معرفي نه دی وزیر په واسطه باندې معرفي شي وزیر د وزیر په واسطه معرفي شي اوس که چېرته دا کار هغوی کړی وی نو خامخا بېشکه زما انتقاد او د دې میز ګډونوالو انتقاد به دا و چې دوی د قانون نه سرغړوی وکړه او ولې قانون په ځان باندې تطبیق نه شو کړل اوس مهمه خبره دلته دا ده چې تاسو د سرپرست خبره وویلې زه هم د سرپرست خبره په افغانستان کې تشه نه رامابین ته کوي او لکه تشه چې رامابین ته نه کړله موږ تاسو ویلو چې په تېرو کې د تېرې دورې نه 15مه دورې ته زما اشاره ده د پارلمان چې کله وزیران معرفي شول وزیران په شپږ وزیرانو چې سرپرست په صفت باندې د 2 کالو نه زیاته دنده ترسره کړل او ټولې کړنې هغوی هغه کړنې کولې چې یو عادي وزیر چې هغه رایې د اعتماد اخیستي یعنې سرپرستۍ کې دوی داسې نیمګړتیاوې نه وه درسته ده چې دوی به په دې فکر کوي چې موږ به رایې اخلو که نه اخلو پاتې کېږي به نه پاتې کېږو او د دوی خپله دلچسپي وه د دې کار سره کمتره یا زیاتره وه هغه هم چې متحد سړی اوسي که یوه ورځ په کار باندې که 10 کاله په کار باندې هغه باید کار رئیس دولت وکړل په دغه مدت کې په ولسي جرګه کې کار چې هغه مخالفین هم چې د سره یا د پیسو بدبختانه چې په دې هیواد کې ډېرې وعدې ورکول لکه څنګه چې بانډوال صاحب اشاره وکړه مطبوعاتو کې همیشه وکیل صاحبان په خپله مسؤلین د اداراتو د اداري فساد په ضد د اداري مسؤل په مسؤلانه ډول باندې دا خبره وکړه چې دلته پیسې لاندې باندې کېږي او له پیسې لاندې باندې شولې یعنې دا هم سړی نشي ردولی چې په ټولو ځایانو کې شته دلته به تر یوې کچې پورې موجودې اوسي نو دغه رئیس دولت وکولر چې یو ډیر اکثریت په اصطلاح باندې ځان خواته راواړي چې هغه ته ډاره درلوده که زه ورته څوک معرفي کوم دوی به یې ردوي نو هماغه و چې کله چې په دې مطمئن شو چې اوس نه ردېږي ټولې ورته معرفي کړو موږ تاسو ویلو چې یو خوانه رد نه شول بلکې په ډېر اکثریت کې چې هېڅ وخت کې د پارلمان نه زموږ او ستاسو وزیرانو دغومره د اعتماد رایه نه واخیستې نه په 15مه دوره کې نه په دې کې په 15مه دوره کې صرف زما یاد دي چې یو وزیر د صحت په هغې وخت کې فاطمي صاحب چې هغه د 200 رایې په اخیستل باندې د موافق شوی نور اکثریتو یعنی په کم رایې باندې د 200 نه به ټیټ رایې خو دې وزیران موږ تاسو په آخر کې ولیدل چې ټولو د 200 نه پورته رایې واخیستلې په پارلمان کې نو دغه مجبوریتونه دوی مجبوریتونه کله رفع شو د سره معرفي کړو بله خبره دا ده ګوره چې پارلمان په بله ورځ باندې غږ وکړو یو شی دی چې پارلمان ښه دی که خراب دی اوس په هغې مونږ خبره نه کوو مونږ د دوی اوس په کړنو باندې خبره کوو دوی چغې او سوري ووهلې خو دا چې هغه مسؤول شخص ورته غوږ نه نیسي نو پارلمان خو ما همیشه ویلي چې توپ د دوی سره نشته که توپ شته دی هغه استعمالولی نه شي یعنی شخصي توپونه به واقعا د یو تعدادو سره لکه مخکې چې ورته اشاره وشوله زورواکي به پکې قومندانان به پکې غیر قانوني سلاګانې به لري دې نه سړی سترګې نشي پټولی دا د دې ولس محصول دی او د دې ولس کې شته دا به خو دا استعمالولی نشي یعنی قانوني اجازه دوی ته نشته ده د سترې محکمې په رابطه باندې د 3 غړو هغه څه چې 2 سال به اعتماد کړي هغه خو لا یو خواته کېده هغې کې قانوني بعضې مشکلاتو خبرې دي چې مونږ کله ناکله پرې خبرې کړي خو 3 تنې خپله په طبي لحاظ باندې د هغوی هلته وخت پوره دی نو د هغې ټولې کړنې مونږ همیشه ویلې چې دوی د اساسي قانون په اساس باندې د دوی کړنې غیر قانوني دي هغه که دلته څوک بندي کېږي که هغه اعدام کېږي که هغه زنداني کېږي که هر څه کېږي ځکه هغه پرېکړې ولسي جرګه هم د ځینو تعصبونو ښکار ده نه د تعصبونو ښکار به یي که بني هغه به زه هغې ته به خبره کوو خبر مې راغله چې په سترې محکمې په غړو به سرپرستانو خبر یعنی هلته هم سرپرستان لا تر اوسه پورې موجود دي او حتی په 13 هفته کې د 3 شنبې په ورځ باندې چې کله د اداري هیئت جلسه وه په اداري هیئت کې جمع د کمیسیونونو رئیسان چې 18 کمیسیون دي او 18 رئیسان دي چې هغوی کله اجندا جوړې دي په خاطر باندې چې موږ راتلونکو 10 ورځو دپاره اجندا جوړو په هغې کې دوی یوه موضوع ګوره مطرح کړله زه نه پوهېږم بیا هم چې دا د کم مصلحت په اساس باندې یا د کم ضرورت په اساس باندې چې دغه وزیر صاحبان په دې هفته کې
فیشل دوی وزیران و هغه پورې مونږ نه منو هغوی دوی نیوکه بله هم وه چې مونږ به نه منو چې تر څو مونږ ته د سترې محکمې غړي چې هغه مدت یې پای ته رسېدلی دی هغه باید معرفي شي را معرفي شي ځکه هغه ضرور خبر ډول باید دا را معرفي شي. افغانستان خلک دې ته منتظر دي چې آیا دوی چې پرون د عدم اعتماد رایه ورکړې نن بیا دوی ته څنګه د اعتماد رایه په هماغه اساس او مهم ځای کې ورکوي. آیا دغه اشخاص او افراد چې پوستونو ته ټاکل شوي دي آیا دا چې ولسي جرګه به دا